السلام علیکم. یو داسې خطرناکه بیماری چې هغې سره د شوګر بیماری، د زړه بیماری، دین علاوه د مازغو بیماری دا ورسره په وراثت کې ملاویږي. خو د هغې بیماری نه ځان بچ کول ډېر اسان دي. اول بیماری دا موټاپا یعنی اوبیسټي موټاپا. اوبیسټي دا کومه بیماری ده؟ د دې وجوهات سری، دین علاوه د دې علامات سری، او دین علاوه اهمه خبره د دې نه به ځان څنګه بچ کوو. او یو بله خبره چې دغې بیماری سره نورې کومې بیماری په اسانۍ سره انسان ته کیږي. زما نوم شایان خان دی، تاسو ګورئ چینل هیلث اویرنس. نن موږ راغلي یو تاسو سره په یوې نوې بیمارۍ سره، او هغه بیماري ده اوبیسټي یعنی موټاپا. اوس اوبیسټي کومه بیماری ده؟ واټ از اوبیسټي؟ اوبیسټي از a condition in which excessive body fat accumulate to a level that may harm health. اوبیسټي دا یو هغه حالت دی چې اکسیسیو سیوا پیټ زموږ په باډۍ کې اکمولیټ شي، جمع شي، او دومره اکمولیټ شي چې هغه زموږ د هیلث دپاره ډېر نقصان ده شي. او دغه اوبیسټي BMI 30 kg per meter square or above is considered obesity. یو فارموله ده چې په هغې کې موږ هایټ ویټ او ویټ پوټ کو، او هغې نه بعد موږ ته یو ویلي راشي چې هغې ته موږ BMI وو. دغه ویلیو که چېرته 30 یا د 30 نه سیوا راله، نو موږ به دغه باډي کنسیډر کوو اوبیسټي یعنی دغه پرسن اوبیز دی. اوس د دغه اوبیسټي وجوهات څه دي؟ نو وجوهات کازز اینډ ریسک فیکټر انهیلتي ایټینګ هیبټ. انهیلتي ایټینګ هیبټ د خوړو طریقه صحیح نه ده، یا طریقه صحیح ده خو خوراک سم نه دی. طریقه څنګه صحیح نه ده؟ لکه خوراکو کې اوده شي ډایرک ورپسې، نه څه ایکسرسایز ورپسې ایکسرسایز کوي، نه څه واکینګ ورپسې کوي، ډایرک اوده شي، یا خوراک ډیر زیات کوي، د لیمټ نه سیوا خوراک کوي. نو دا اوبیسټي یو کامن کاز دی. دین علاوه ایکسیسیو کنزمپشن آف شوګري ډرنک. شوګري ډرنک مطلب کاربوهایډریټس ډرنکس وغیرہ، کولډ ډرنکس وغیرہ دا ډیر زیات استعمالیږي، ایکسیسیو استعمالیږي. نو دا د اوبیسټي یو کامن کاز دی. دین علاوه جینیټک فیکټر د بعضې خلکو په جین کې دا اوبیسټي دا موټاپا دا موجودي، نو دا یو کامن کاز دی. دین علاوه لیک آف سلیپ. څوک خلک چې کوم دی هغه خپل سلیپ خپل خوب برابر نه کوي. دین علاوه سرټن میډیسن، بعضې میډیسن دي لکه سټیرایډز چې کوم میډیسن دي دا د اوبیسټي یو کامن کاز ګرځېدی شي. دین علاوه لیک آف فزیکل ایکټیویټي. فزیکل ایکټیویټي برابر نه کیږي، واکینګ نه کیږي، جاګینګ نه کیږي، رننګ نه کیږي، دا نه کیږي، نو هغې کس ته هم اوبیسټي په اسانۍ سره کیدی شي. دین علاوه سټرس، څوک چې ډیر زیات سټرس کوي نو هغې ته هم دا اوبیسټي کیدی شي. او اهم تینګ هارمونل ډس آرډر، په چا نه چا کې د هارمون امبیلنس راځي، ټیسټوسټیران پکې زیاده جوړیږي. دین علاوه پروجسټیران، ایسټروجن دا سیکس هارمون، دین علاوه وټامین ډي پکې ډیر زیات جوړیږي. دین علاوه پکې نور چې کوم لیپډ هارمون دي دا پکې ډیر زیات جوړیږي، نو هغې ته د اوبیسټي ډیر په اسانۍ سره کیدی شي. اوس خبره کوو چې د دې اوبیسټي یعنی موټاپې علامات څه دي؟ نو اول ایکسس باډي ویټ. باډي ویټ چې کوم دی دا ډیر زیات سیوای. دین علاوه ډیفیکلټي ان فزیکل ایکټیویټي. چا د چې موټاپی هغه به خپل فزیکل ایکټیویټي مطلب رننګ به نشي کولی، دین علاوه واکینګ به نشي کولی، دین علاوه یو ځای ته بل ځای ته د څه دپاره به واکینګ نشي کولی. او بله خبره شارټنس آف بریث. چا ته چې موټاپی هغه ته به په ساه اخیستو کې تکلیف وي، او دین علاوه پیټیک هغه به ستړی کېږي ډېر زیات. او بله خبره جاینټ اینډ بیک پین، هغه ته به د جوړونو درد دی. دین علاوه هغه ته به د ملا درد دی. دین علاوه ایکسیسیو سویټینګ، هغه باندې به ډېرې زیاتې خولې راځي. او سنورینګ، هغه چې دی نو د هغه چې کوم دا وکل کاټ دی دا به اواز کوي، دا اواز به کوي لکه خراړې به کوو، موږ چې په پښتو کې څنګه وایو خراړې، هغه اواز به کوي. دین علاوه سلیپ پرابلم، هغه ته به د ویده کېدو مسله وي، هغه ته به د خوب مسله وي. اوس دغه اوبیسټي دا موټاپا دا چې چاته وي نو هغه ته د نورو کومو بیمارو خطره ده. نو اول چې کومه بیماری ده هغه ټایپ 2 ډایبیټیز.
اول به د ټایپ 2 ډایبټیز مطلب د انسولین به باډي کې برابر صحیح طریقې سره نه استعمالي د هغه د وجې د ټایپ 2 ډایبټیز راتلی شي. دین علاوه های بلډ پریشر د بلډ پریشر مسله راتلو والی یا برا یو ورتا. دین علاوه هارت ډیزیز د زړه بیمارو خطر به ورتا. دین علاوه سټروک د مازغو د پالچ د راتلو خطر به ورتا. دین علاوه های کولیسټرول به سیوا کې د هغه د وجې د هارت فیلیر د زړه د دوري مسله وي ورته. دین علاوه سلیپ اپنیا چې د اودي نه د په ساه صحیح نشي اغسته ساه بندي به راځي. دین علاوه جاینټ پرابلم د جوړونو مسله ورته راځي. اوس خبره کو د دینه به ځان څنګه بچ کو دک اوبیسټي دا موټاپا دا د دینه به ځان څنګه بچ کو. نو اوله خبره ایټ ا بیلنس ډایټ ریچ ان فروټ اینڈ ویجیټیبل دا سه خوراک بګو چې هغه کې فروټس او ویجیټیبل دا شاملي دا سه خوراک بکو. reduce sugary drink fast food and fatty food. شوګری ډرینګ سمرم کاربوهایډریټس فود چې دي دینه به سمرم کاربوهایډریټ ډرینګس چې دي دینه به ځان بچ کو. فاست فودونه به ځان بچ کو او دین علاوه پیټي فود نه به ځان بچ کو. هغه سي خوراک نه به ځان بچ کو چې کومو کې واز د سی وای. دین علاوه ایکسرسایز خپل ایکسرسایز به ریګولر بیسس باندې کو واکینګ به کو رننګ به کو. اوس اهم خبره مینټین هیلتي باډي ویټ د خپل باډي ویټ به مینټین لیول باندې ساتو. او بل خبره سلیپ پر ایټلیست 7 to 9 هاور 24 غنټو کې به کم از کم په 24 غنټو کې به کم از کم د 9 غنټو پورې خپل خوب کو. او دین علاوه منیج سټرس ان هیلتي وی چې تا ته سټرس نو ته واکینګ وکا رننګ وکا. دین علاوه س کرکټ میکټ وکا نو ستا سټرس به منیج شي. دا سی وی باندې با خپل سټرس منیج کو. او بل خبره هیو ریګولر میډیکل چیک اپ خپل میډیکل چیک اپ په ریګولر بیسس باندې کو د دې لپاره چې موږ خپل خوراک کې تبدیلی راولو او نورو چې کوم لایف سټایل له ژوندۍ چې کوم اهمه طریقې هغه کې تبدیلی راولو. دا د نننۍ لپاره خوشاله اوسئ، آباد اوسئ او صحتمند اوسئ. والسلام.